ته رسېدلې وه چې یاسر زنګ بیا راغلی و دکان ته یې او یاسر ورته سلمان ته ویلي و چې همغه د لیونیانو له کوره بیا اډر راغلی دی او دا ځل باید ته لاړ شي او خپله واده دې باید پوره کړه. سلمان تللی و، پیزا یې ور وړې وه. هلته چې دی لیدلي و چې داسې کوم جالبې صحنې سره نه و مخ شوی، نو بیرته چې راغلی دی وارخطا و، غوسه و او یاسر سره یې په همدغه خبرو اخ و ډب و خبرې اترو جریان کې چې دی موږ خپرونه پای ته رسولې وه. اوس هم درته د شهزادګۍ ناول دویمې برخې سره حاضر شوی یم، نو ستاسې پام دویمې برخې ته راړو. د مازدیګري شفق د اسمان ښایست ته څه بېله بڼه ور په برخه کړې وه او یخې هوا د ټولو پوزې سرې اړولې وې. زه او یاسر ناست وو او نور کارګران د مغازې په کارونو بوخت وو. جیمز راغی، په انګلیسي وویل سلمانه ته له ما سره راځه. یاسر ما ته مخ کړ، د سر خورولو په اشاره یې وپوښتل څه خبره ده؟ اوږې مې پورته واچولې، سر مې د نه پوهېدلو په بڼه وښوراوه. جیمز په دیوال کې راځړېدلی کوټ پر تن کړ. ما ته یې هم وویل چې کوټ پر تن کړم. کوټ مې پر تن کړ او ومې ویل پوښتلی شم چې چیرته ځو؟ هغه په داسې حال کې چې د هندارې تر مخ ولاړ و او د کوټ تکمې یې سره وروستلې وویل د ښاغلي سمیت سره د راتلونکي قرارداد په اړه خبرې کوو. زړه مې یو څه ډاډه شو. هغه همدا خبره وکړه او له مغازې ووت. یاسر ما ته مخ کړ، له ځان سره موسک شو او ویې ویل ته خو اوس غټ سړی شوې، جیمز دې اوس ځان سره ناستو ته وړي. ما ته د هغه په دې خبره خندا راغله. ومې ویل یوه ورځ به خبر شي چې سلمان د دې مغازې مشر دی. هغه نری خندا وکړه. الله دې وکړي بیا به دې زه مرستیال یم. ومې ویل ولې نه؟ د یاسر نه مې خدای پاماني واخیسته، له مغازې نه راووتم. بهر سوړ باد لګېده. جیمز راته په انتظار و. هغه نن خپل موټرسایکل له ځان سره نه و راوړی. زما په ورتګ سره یې سم ټیکسي ته لاس کړ. دواړه ور وختو. د لږ مزل وروسته د رستورانت مخې ته ښکته شو. رستورانت ته د ننوتلو سره سم ښاغلی سمیت مخامخ 3 کسیزه میز ته ناست و. ورغلو. جیمز او سمیت سره یو ځای کېناستل او زه ترې بل څنګ ته کېناستم. میز مو سره یو و خو چوکۍ مې له هغوی لږه دېخوا کړې وه. د رستورانت شاګرد راغی. هغوی ورته د ویسکي وویل او ما ورته د چای. د لږ ځنډ وروسته بیرته راغی. هغوی ته یې ویسکي راوړه او زما مخې ته یې ګرم چای کېښود. زه د چایو په څښلو بوخت وم او د هغوی خبرو ته مې هم غوږ نیولی و. له یو بل سره د کار په اړه غږېدل. خبرې یې مغازې ته د نوي مال راوړلو په اړه وې. زما په لاس کې د ګرمې پیالې نه خړ لوګي پورته کېدل. پیاله مې د دواړو لاسونو په منځ کې نیولې وه او سترګې مې د رستورانت ته بهر سړک کې وې. تر ډېره مې بهر سړک ته کتل. له پیالې مې غړپ وکړ. کله مې چې بیا سترګې د سړک پر لور واړولې یو ناڅاپي مې له لاسه پیاله خویه شوه او پر ځان مې ټول چای توی شو. د جیمز او سمیت هم زما پر لور فکر شو. جیمز وپوښتل سوځېدلی خو به نه؟ ما په داسې حال کې چې سترګې مې مخامخ سړک کې پر روانې نجلۍ وې وویل نه. له ځایه راپورته شو. په ګړندیو قدمونو د رستورانت ته راووتم. نجلۍ بل څوک نه، هماغه وه کومې چې زه په ځان مین کړی وم او تر اوسه مې زړه کې د هغې سره خپله دنیا اباده وه. هغه له خپلو نورو ملګرو سره یو ځای ولاړه وه. ملګري یې چې اوږده کمیسونه یې پر تن وو او لوڅ سر ولاړې وې. خو دا یوازینۍ نجلۍ وه چې د تور اوږد حجاب سره یې سپین ټیکری هم په سر کړی وه. هغوی په خبرو بوختې وې او ما یې د رستورانت له مخې ننداره کوله. څو شېبې وروسته له ملګرو بېله شوه او ټیکسي ته وخته. زه په خپل ځای داسې ولاړ وم لکه چا چې په زور ودرولی یم او د خورېدا نه یې منې کړی یم. هغه لاړه خو یو ځل بیا یې زما ځان له ځانه سره یوړ. اوس مې زړه نه بیرته رستورانت ته کېده او نه مغازې ته. غوښتل مې چې هغې ته بار بار وګورم خو زه لیونی وم. هغه تللې وه او زه بیا هم هماغلته ولاړ وم.
سیګرټ مې راویست، اور مې ورته کړ. د هغې تصویر مې اوس هم ذهن کې تاویده راتاویده. د لږ ځنډ وروسته جیمز یوازې له رستورانت راووت، زما خواته را لنډ شو او ویې ویل ته موږ سره ډېر تم نه شوې، علت یې پوښتلی شم؟ له سیګرټه مې دود کش کړ، د سړک پورې غاړې ته مې وکتل او ومې ویل رستورانت کې مې زړه پاتې کېدل نه غوښتل. پرته د بل څه پوښتلو یې ټکسي ته اشاره وکړه. د ماخوستن څه باندې 8 بجې وې. د اسمان ستوري ټولو وریځو په خپل څادر کې پټ کړي وو. کور ته راغلم، دروازه مې خلاصه کړه، د خونې ګروپ مې روښانه کړ، تشناب ته لاړم، مخ او لاسونه مې پرېمینځل، راووتم، سیګرټ مې بل کړ او په بیډ کې اوږد وغځېدم. ریموټ مې راواخیست، تلویزیون مې روښانه کړ، څو چینله مې بدل کړل، خو زما د خوښې مطالب یو کې هم نه وو. بیرته مې بند کړ، په څنګ شوم، دواړه لاسونه مې سره یو ځای کړل او سر مې پرې کېښود. خوب نه راته. شېبه وروسته بیرته راپورته شوم، په سیګرټ دانۍ کې لګېدلی سیګرټ مې بیرته راواخیست، کش مې ترې وکړ، لا تازه وه. دوهم کش مې لا نه و کړی چې د کور د دروازې زنګ وشرنګېد. ورغلم، یاسر و، په لاس کې یې څو پلاستیکونه نیولي وو. سلام یې وکړ، جواب مې ورکړ. د جواب وروسته یې پلاستیکونه زما په لاسو کې راکړل. موسک شو، ومې ویل ډېر ستړی وې؟ اوږده ساه یې وایسته، اسویلی یې وکړ او ویې ویل که ووایم چې ستړی یم نو بیا؟ ور ومې کتل او په داسې حال کې چې پخلنځي ته روان وم ومې ویل شاید په ستړیا ویستلو کې دې مرسته وکولی شم. په زوره خندا یې وکړه. دا وروره زه پوهېږم چې ته اوس له ما زیات ستړی کېدونکی یې. پلاستیکونه مې پخلنځي کې کېښودل او په داسې حال کې چې له پخلنځي راووتم ومې ویل هغه څنګه؟ د تلویزیون ریموټ یې راواخیست، روښانه یې کړ، څو پرله پسې چینله یې واړولې، ما ته یې مخ کړ. ځکه چې نن ستا نوبت دی، ته باید نن خواړه تیار کړې. نری خندا مې وکړه. زه ګمان نه کړم که پخلی کول دومره سخت کار. له خپله ځایه پورته شو، د یخچال پر لور لاړ، دروازه یې پرانیستله، د جوسو غټ بوتل یې ځنې راویست، یو ګیلاس یې ما ته ډک کړ او بل یې ځان ته. بیرته زما پر لور راغی، ویې ویل که داسې وي بیا نو ته د ښځې کولو په اړه سوچ مه کوه او هر څه ځان ته په خپله تیاروه. په کړس مې وخندل. ښځه له کومه شوه؟ یو وخت به وي چې ویې کړې. دا خو ده چې یو وخت به زه هم د یو چا خاوند یم او ته هم. هغه ته مې همدا خبره وکړه. له ځایه پورته شوم، د خونې پر لور لاړم، موبایل مې راواخیست، سکرین ته مې وکتل، 8:30 بجې وې. راووتم، یاسر ته مې وویل که خوښه دې وي زه به د خوراک لپاره څه تیار کړم. هو بالکل، خو فکر دې وي چې خواړه ونه سوځوې. موسک شو، دا یاره دومره بېغوره خو نه یم. نیم ساعت پس خواړه تیار شو. په خوړلو موبایل وکړ، یو میز ته سره ناست وو. ما په داسې حال کې چې له وریجو مې کاشوغه ډکه کړې او خولۍ ته نیولې وه وویل که سبا بیا د لیونیانو له کوره زنګ راغی ما ته ووایه زه ورځم. هغه اوبه خولې ته نیولې وې، پرله پسې غړپونه یې ترې وکړل او ویې ویل بوډۍ خو در باندې ښه نه ده لګېدلې؟ خندنی شو، نه داسې نه ده، بیا نو څه خبره ده. خوراک مې بس کړ، له چوکۍ راپورته شوم، لاسونه مې پرېمینځل او بېرته راغلم. ومې ویل د هغوی یو څه بقایا پیسې راته پاتې دي. هغه په داسې حال کې چې خولې کې یې کپله اړوله وویل سمه ده، څنګه چې ستا خوښه وي. ډوډۍ یې بس کړه او لوښي یې ټول کړل، راغی، په خپل ځای اوږد وغځېد. زه هم پروت وم. د لږې شېبې وروسته د یاسر له خولې د خوب اوازونه ختل، خو زما له سترګو خوب کډه کړې وه. زما خوب اوس د داسې چا په لاس کې و چې د هغې نوم تر اوسه راته نه و معلوم. زما زیات وخت کېده چې لندن ته راغلی وم. ډېرې نجونې وې، زما زړه ته یوه هم نه ښکته کېده، خو نه پوهېږم دې نجلۍ کې څه جادو و. راغلم خپلې خونې ته، په چپرکټ کې وغځېدم، خوب نه راته. کله به یو څنګ ته واوښتم، کله بل ته. خوب قسم کړی و او د هغې څېره یې زما سترګو ته مخې ته کوله چې د لږ ځنډ وروسته یې په یادونو کې ویده شوی و. ګهیز لمر خپلې وړانګې د الله په ټولو کائناتو غوړولې وې. د یاسر دریم غږ سره راپورته شوم. سهارنۍ مو وخوړه او د مغازې پر لور وخوځېدو. د لږ ځنډ وروسته مغازې ته ورسېدو، لباس مو بدل کړل، مخامني کارګران ټول تللي وو، یوازې یو څو پاتې وو، هغوی هم زموږ په ورتګ سره لاړل. راغلم، کمپیوټر ته کېناستم، د پرونۍ ورځې راپور څخه یو څه پاتې وو.
هغه مې جیمز لپاره برابر کړل. زه تر ډیره د موبایل د زنګ شرنګېدو ته په تمه وم، خو زنګ نه راته. مازدیګر شو خو د زنګ پته ونه لګېده. زنګونه ډېر راغلل خو د هغه چا زنګ نه راته چې زه ورته پته وم. ماسخوتن شو، د زنګ اورېدو ته مې غوږونه په تمه وو. وخت ختم شو او زموږ د تګ وخت راغی. مغازه 24 ساعته خلاصوي. 12 ساعته یې یوه ډله مزدوران کار کوي او 12 ساعته نور. له مغازې راووتو او کور ته راغلو. باخمنۍ مو وخوړه، خونې ته لاړم. خوب نه راته او همدې خبرې مې سوچ خپل ځان ته اړولی و چې ولې نن د هغې زنګ رانغی. شپه تېره شوه، سهار وختي له خوبه راویښ شوم. یاسر ته مې وویل زه ځم یو څه کار لرم، ښایي مغازې ته لږ ناوخته درشم. هغه هیڅ ونه ویل. له کوره راووتم، ټکسي ته مې لاس کړ، د هغې د کور پته مې ورکړه. د لږ ځنډ وروسته ترې ښکته شوم. د کور مخې ته یې په پیاده رو باندې ودرېدم. سهار وختي و. سهارنۍ مې هم نه وه خوړلې. سګرټ مې راویست، اور مې ورته کړ. یوه شېبه مې د هغې ټول کور تر نظره تیر کړ، خو داسې خاموشي وه لکه د مودو راهیسې چې پکې څوک نه اوسېږي. نیم ساعت یې د کور مخې ته د سړک په سر پرته چوکۍ باندې ناست وم، خو دروازه خلاصه نه شوه. راپورته شوم، رستورانت ته د سهارنۍ د خوړلو لپاره روان شوم. د روانېدو په حال کې مې سترګې د هماغې دروازې پر لور واړولې. زما د لیدو سره سم دروازه پرانیستل شوه. هغه راووته. زړه مې له ډېرې خوشحالۍ نه سینه کې په ټوپونه شو. بېرته په خپل ځای ودرېدم، د هغې دیدن باندې نه مړېدم. دروازه یې بېرته ورخلاصه کړه او ننوته. زه بیا تر ډېره ورته انتظار وم، خو راونه وتله. ساعت ته مې وکتل، 9:30 بجې وې. ټکسي ته مې لاس کړ او د مغازې پر لور لاړم. پاوند 11 بجې وې. زه له مشتري سره په خبرو بوخت وم چې یاسر راغږ کړ. له مشتري مې اجازه واخیسته او د هغه پر لور لاړم. یاسر په داسې حال کې چې موبایل یې غوږ ته نیولی و وویل د لیونیانو له کوره بیا اډر راغلی. ما هغه بل کارګر ته ویلي چې پیزه تیاره کړي او ته یې کور ته ورسوه، خو که ته نه ورځې همغه ته به ووایم ور به یې وړي. د یاسر له خولې د دې خبرو په راوتلو مې زړه خوښي حس کړه. مننه مې ترې وکړه. کارګر پسې لاړم، پیزه مې ترې واخیسته، بهر راووتم. د ډېرې خوشحالۍ له لاسه زه نه وم پوه شوی چې څه وخت د هغې کور ته ورسېدم. دروازه بنده وه. د زنګ تړۍ مې کېکاږله. د لږ ځنډ وروسته خپله راووته. بیا مې د هغې د لیدو لپاره سترګې پکې وګنډلې. هغې راته په حیرانتیا راکتل. تنګه شوه، په انګلیسي وویل څه کار دی و؟ پښه مې خویه شوه، په زینه کې لاندې راولوېدم. د رالوېدو سره سم مې وویل یا الله خیر. د یا الله خیر په اورېدو هغه حیرانه شوه. په مخ یې د خندا کرښې بېلې ښکارېدې چې زما په ولیدو یې مخکې راغلې. له مځکې راپورته شوم، مخې ته یې ودرېدم. ما کې یې سترګې راخښې کړې وې. لږ وروسته یې په پښتو کې وویل ما ته پښتون ښکارئ. د هغې په پښتو ویلو حیران شوم. ما فکر کاوه چې هغه به د عربي ممالکو وي، خو نه، داسې نه وه. د هغې په پښتو ویلو دومره خوشحاله شوم چې ما ته یې اندازه نه ده معلومه. ویې ویل زما په اند تاسو ډېر خوب شوي یاست. ځان مې سره سم کړ. اوس مې هم سترګې د هغې په سترګو کې ګنډلې وې. ومې ویل نه، د الله رحم و، خوږ نه یم. مسکا یې شوه. له ما یې د پیزې کارتن واخیست. ویې ویل راځئ تر هغې کښېنئ چې لږ یې اوبه درته راواخلم. دروازه یې پرانیسته. هغه مخکې شوه، زه ورپسې. مخامخ په چوکۍ کې د کېناستلو یې راته وویل. پرته د څه ویلو ورغلم او په چوکۍ کېناستم. د لږ ځنډ وروسته راښکاره شوه، اوبه یې راوړې. هغه بوډۍ هم ورسره راغله. بوډۍ سره مې روغبړ وکړ. هغه خونې ته لاړه. سمدستي بېرته راووته. سترګې مې پکې خښې کړې وې. مخامخ د بوډۍ تر څنګ په کوچ کېناسته. مخ یې مسکا واخیسته او ویې ویل ومو نه ویل چې له کوم ځای؟ کور مې ټول تر نظره تیر کړ. ومې ویل کور مو ښایسته دی او په داسې حال کې چې له ګیلاسه مې 2 پرله پسې غړپونه وکړل. زیاته مې کړه زه د افغانستان یم. د افغانستان نوم په اورېدو حیرانه شوه. مخ یې بوډۍ ته واړوه. خبرې ته یې خوله جوړوله چې ما ترې وار واخیست. تاسې ولې دومره حیران شوئ؟
د هغې سپین مخ ټول سرخي رنګه شو، سترګې یې وځلېدې، خپل دواړه لاسونه یې په زنګانه ایښي وو او د دواړو لاسونو ګوتې یې یو بل کې پیچلې وې. ویه ځکه چې موږ هم د افغانستان یو، ما ګمان کوه چې تاسې به د پاکستان یاستئ، خو هغې لا خبره نه وه خلاصه کړې چې ما یې خبره ورغوڅه کړه. افغانستان کې د کوم ولایت استئ؟ بوډۍ پرې رامخکې شوه او ویې ویل د کونړ. دیوال ته مې وکتل، رنګارنګ انځورونه پکې راځوړندې، سترګې مې د ډېرې خوشحالۍ له لاسه نمجنې شوې. دا خوشحالي د هغې لپاره وه. ما ګمان نه کاوه چې زه به په داسې شهزادۍ میینېږم چې هغه به زموږ د خوږ وطن افغانستان، خو زه یقیني یم چې زموږ جوړه الله په اووم اسمان کې جوړه کړې. ګنې زه ولې مخکې په کومې نجلۍ نه میینېدم؟ له دې مخکې هم داسې ښایسته نجونې زما مخ ته راغلې وې، خو نه، هغوی د دې په څېر نه وې. دا د دنیا بېله نجلۍ وه، دا شهزادګۍ وه، زما شهزادګۍ. ما په زړه کې له ځانه سره خبرې کولې، کرل ریبل مې چې زموږ ترمنځ خوره شوې خاموشي زما شهزادګۍ راماته کړه. او ویې ویل تاسو ډېر چوپ پاتې شوئ، کوم څه خو به نه وي در په زړه شوي؟ په لاس کې نیولی ګیلاس مې په سر واړوه، ټولې اوبه مې وڅښلې. ومې ویل د خدای فضل دی، د الله شکر مې وایست. بوډۍ او هغې یو بل ته وکتل. ویې ویل د څه لپاره؟ مسک شوم، ګیلاس مې مخ ته میز باندې کېښود. ویې ویل شکر خو په هر حال ویستل پکار دی، خو ما ځکه وویست چې په پردي وطن کې خپل پښتانه ګورم، خپل هیوادوال ګورم. شهزادګۍ وپوښتل تاسو د کوم ولایت یاست؟ د ننګرهار. مسکی شوه. بوډۍ ته یې وکتل، هغې لاس کې پیسې نیولې وې. وروسته یې ما ته لاس راوږد کړ، خو لاس یې نه رارسېده. زه له خپل ځایه پورته شوم، ځان مې سره سم کړ. ومې ویل که مو اجازه وي زه به نور لاړ شم. بوډۍ او هغه هم له ځایه راپورته شوې. بوډۍ په لاس کې نیولې پیسې بیا زما په طرف ونیولې. لومړی مې هغې ته وکتل، بېرته مې بوډۍ ته مخ کړه. ومې ویل دا ځل پیسې درنه نه اخلم. دواړو یو بل ته وکتل. بوډۍ وویل ولې؟ مسک شوم. لاسونه مې د پتلون په جیبونو کې ننویستل او ومې ویل لومړی خو تاسو زما هیوادوال یاست او بیا تاسو خو پر موږ د مېلمستیا حق لرئ چې پیسې درنه وانخلم. دواړو یو بل ته وکتل، مسکې شوې. بوډۍ بیا پیسې زما په لور ونیولې. د سر په اشاره مې وپوهوله چې نه یې اخلم. له هغوی مې اجازه واخیسته، بهر راووتم. شاته مې وکتل، هغه په دروازه کې ولاړه وه. زما په اند چې دروازه به یې ورپورې کوله. مسک شم، هغه هم مسکی شوه. مخ مې ترې بېرته راوګرځاوه. موټر سایکل مې چالان کړ او د څو دقیقو وروسته مغازې ته ورسېدم. د ماسپښین او مازدیګر ترمنځ وخت و. جیمز بهر وتلی و. مغازه ما، یاسر او څو نورو کارګرانو ته پاتې وه. یاسر خپل ځای کې په چوکۍ ناست و او ما په کمپیوټر کې کار کاوه. زموږ مغازه څه بیل شکل باندې جوړه وه. سر کې دفتریز شکل درلوده او شاته یې بیا د مال المارۍ ایښې وې او هر څه پکې پراته وو. مشتریان به لومړی زموږ له مخې تېرېدل، بیا به مغازې ته ننوتل. یاسر سترګې بهر سرک کې ګنډلې وې. زه له کمپیوټره راپورته شوم. ویښتان مې هنداره کې سره جوړ کړل. ټوخی مې وکړ. د یاسر پام زما پر لور شو. ومې ویل خوښه دې ده چې نن ماښامنۍ کوم رستورانت کې وخورو؟ مسک شو. لګېدلی سګرټ یې سګرټ دانۍ کې زور کړ او همالته یې ور پرېښود. چوکۍ کې رانیغ شو. ویې ویل خوښه دې مشره؟ په حیرانتیا مې وویل لومړی ځل دی چې ستا له خولې ځان ته د مشر لفظ اورم. عمر ته دې لږ پام ساته، ته خدای مشر پیدا کړی. دواړو وخندل. زما او د یاسر ترمنځ ښیښه‌یي میز ایښی و. هغه یې یو څنګ ته ناست و او زه ترې دې خوا ولاړ وم. بېرته خپل ځای ته لاړم. کمپیوټر مې روښانه کړ. په داسې حال کې چې کمپیوټر کې مې څه لیکل. ومې ویل نن بیا ډېرې سمې خبرې کوې، خدای دې خیر کړي چې په کومه لومه کې مې ونه غورځوې. له ځایه راپورته شو. معناداره خندا یې وکړه او ویې ویل ته هر وخت زما په اړه منفي قضاوت کوې. که ښې خبرې درته وکړم بیا راته داسې وایي او که لږ در سره ستغ وغږېږم بیا مې بې احترامه بولې او وایي چې مشر یم درنه. هېڅ مې هم ونه ویل. لپټاپ کې بوخت وم. د لږ ځنډ وروسته یې وویل ته د یخچال سره لنډ یې، جوس ترې راواخله چې دواړه یې وڅښو. براګ مې ور وکتل. مسک شو. په عاجزۍ یې وویل
خیر دی خندا راغله. په لپټاپ مې پاسنۍ تخته راښکته کړه، بند مې کړ، یخچال ته وخوځېدم او جوس مې ترې راواخیست. یو ګیلاس مې هغه ته ډک کړ او